رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو دو قبرونو تیر شو واپس راو ګرځیدو صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار لیکن په ظاهر سلوه ګناه نه و چې دوی په خدای نیولې دي لیکن دا غبي نیازي ده یو دو ګناونه دي دواړو کې وو په الله سخت رانی ولي اے صحابه کده دې وجه نه وي چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وي چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا خخوی نه بار به پروت نو د دنیا نظام به ټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی متقی قرآن وی چاته وی الذین یؤمنون بالغیب نو اعتبار هغه ایمان لئی چې هغه ایمان بالغیب وي چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمائے چې صحابه دا دوه مړي چې دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو تشي متیازې به چې وکي او دس به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولې دی او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې څوک ویلی شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی وو ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک دې تپوس نشي کولی چې دا ولی موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کولی لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف کړي موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې داسې وی ورته وایي چې منځ مه کوه معاف څه ورځې تېرې شو بیا یې زوی ته وی چې بچیا خدای ته ووایه چې لږه ښکلې غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو ښکلې نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دې ووایه چې هغه وی چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی چې مور ته دا ټکې وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کړم ویلې ولې وی د هغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم څوک ویلی شي چې دا ولې چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولې خبره دا وه عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کېدی شي معامله د قبر